یو ویډیو دومره زیاته وایرل لکم چې د بټخیلي طاهر خان دی تاسو ټول به پیژنئ چې یاره په تیر ویډیوګانو کې به ما ویلو چې یاره دا سړی تکبر کوي لوی کوي تاسو ټولو به نه منله نو هغه وشو چې یاره هغه طاهر خان تکبر کړی دی بالکل تکبر او لوی کړی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو د سلامونه ملګرو امید لرم چې ښه وئ. دا ویډیو به نن تر اخره پورې لازم ګورئ ملګرو. د بټخیلي طاهر خان چې کوم دی تاسو ټول به پیژنئ یاره د هغه به صفت څه کوو چې یاره طاهر خان دا کوي دا کوي وغیره. خو ډېر مخکې سوشل ورکر دی او د ډېرې مودې راسې په سوشل میډیا باندې کار کوي. نو اوس یو ویډیو ډېره زیاته وایرل ده، هر کس تنقید کې لګیا دی، څوک په کمنټسو کې کنسل کوي کمنټسونه ما چې کړو طاهر خان تکبر کوي او وغیره. نو زه خو نه د طاهر خان سپورټر یم نه طاهر خان سره مې څه جدا زیات یا څه شی. خو بهرحال که بابا سره چې کوم دغه کړی دی یاره خلک وایي چې دا د تکبر کړی دی. نو لاول تاسو هغه ویډیو به تاسو کتلی هم وي خو بهرحال فیصله صرف په تاسو پرېږدم چې یاره او د ویډیو مقصد دا دی چې یاره چاته کنسل مه کوئ یا وغیره. نو ټول حقیقت ته د ښیم چې یاره طاهر خان داسې ولي کړي دي یا داسې کول پکار و یا نه. نو د دغې بابا هغه ویډیو ګورئ کوم چې د هغه امیر صاحب سره لاس میله کړی. هغه امیر صاحب د ده سره په ډېرو ویډیوګانو کې دی، هغه هم راته ښکاري د دوی د بټخیلي دی. نو راته ښکاري چې دا د اختر مونځ شوی دی یا وغیره څه راته ښکاري هم داسې دی چې د اختر مونځ وشو کله راووتو د امیر صاحب والا مبارکي په خیر کوي او خواته شاته د بابا ولاړ دی. دا لږ شان کلیپس دی تاسو ګورئ بیا ویډیو له راځو. ملګرو دا تاسو کتای شئ د هغه ویډیو د کوم کې چې زما خیال دی د امیر صاحب سره په خیر کوي. دا ګورئ تاسو د بابا او ته د لاس لږ شان راځي خو کې تاسو کتای شئ ګورئ د پې ځان ننګاره کړو. بهرحال اوس دا د زړه نه والا خبرې چې دا تکبر دی لوی دی یا د غریب نه نفرت کوي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ ملګرو. تاسو دغه ویډیو کو ته په کوم کې چې د طاهر خان د امیر صاحب سره لاس میلاو کړی دی او د بابا سره لاس نه دی میلاو کړی، بابا سره د لاس لږ شان داسې هم کې چې یاره مطلب ما سره د لاس میلاوي. بهرحال ډېر ملګري به اوس وایي چې یاره د خیال نه یا د یو انسان خیال نه. نو د خیال خبر خو پکې دا ده چې یاره دوی یو بل ته مخامخ ولاړ اوس که مثال په طور باندې د امیر صاحب په ځای طاهر خان وي او د طاهر خان چې دی د طاهر خان په ځای د امیر صاحب وي نو بیا به د طاهر خان شاوه زموږ به بیا خیال او د خلکو به مطلب هم دا و چې یاره د طاهر خان دا بابا نه دی لیدلی. نو د دې خو الریډي دا پته لګي زه به ووایم چې یاره بابا بالکل لیدلی دی. نو اوس پته نشته چې یاره د غریبو نه نفرت دی د دې د وجې نه لاس میلاو نه کړو که قدرتي طور باندې د دې ذهن کار ونه کړو چې یاره ماته څوک ولاړ دی یا بابا مشر که نه. نو د ټول لاول خو دله پکار دی چې یاره د امیر صاحب یې پرېښودی وی ځکه چې امیر صاحب د ده په همزولتیا کې دی، بابا د ده د والد صاحب په ځای دی مشر دی. نو د ټول لاول د بابا سره لاس میلاو کړی، بابا به خوشحاله شوی هم بهرحال او حق په ماده شوی و د په خیر. نو د بابا چې اوس د بل ملګري سره کوم انټرویو کړی دی چې یاره ولې زما په دې لاسو کې څه وایرس یا څه و چې یاره طاهر خان دومره تکبر دومره غرور کړو چې یاره ما سره لاس میلاو نه کړو. د دې بابا د الله شان کلیپس دی دا وګورئ چې بابا په خپله وینا کې څه وایي. بیا راځو. دا و چې یاره موږ سره د اسلامي طریقه خبرې کولې او زموږ په دې لاسو پورې څه د مرض نه و چې یاره په ده پورې نښتو. خو ده دا یو تکبر وکړو چې یاره زما سره لاس میلاو نه کړو. او دا ملګرو تاسو د دې باباجي د خبرې ما اورېدې چې یاره د طاهر خان باره کې څه خبر کړی دی چې یاره زه ولاړم او د دې سایډ باندې تاسو دا ویډیو چلیم ښکاري نو چې یاره ما سره لاس میلاو نه کړو دا د دومره تکبر دومره غرور وغیره دا وکړو. نو ملګرو یو خبره دا ده چې یاره دې ته به زما د طرفه په یو دا به د څلور قسمه کې دا خبر تقسیمولی شي یاره چې یو دې ته تکبر وویلی شي یاره د تکبر وکړو. بل خبره به ډېر ملګري دې طرف دی یاره د ده خیال نه و دا هم کیدی شي. ډېر ملګري به دا وایي چې یاره د ده د غریبو نه نفرت دی دا هم کیدی شي. البته دا فیصله اوس په تاسو کوي یاره کوم چې د طاهر خان ډېر زیات پین دي ډېر زیات مینهوالي دي او کوم چې پسې بیا لکه په طاهر خان باندې چې 13 ځلو مازیشان وغیره چا ویډیو کړې وه نو خلکو ډېر زیات کنزل کول یاره ته داسې او ته سپی او ته وغیره داسې. نو تاسو لاول لږ وټې سوچ کوئ لږ ذهن خپل جنګوئ چې یاره دا خبره کوم طرف ته ده. د دې زما د ذهن متعلق چې کوم خبره ده یاره دا تکبر کړی دی. بله خبر دا چې د غټه غلطي دا کړې ده چې یاره د ټولو لاول په کار تعالی دا دي چې ته د باباجي سره لاس میلاو کړي چې یاره د بابا سره په خیر وکړي د امیر صاحب وروسته کې. اوس بله خبره به زه تاسو ته دا وکړم ملګرو طاهر خان چې کوم دی که نه ډېر ملګري به اوس په دې ویډیو کنسل کوي. بهرحال هغه ستاسو د خاندان ډیپینډ دی چې یاره ستاسو تربیت څنګه شوی دی. نو کنسل تاسو هله کوئ چې یاره یو کس ته پکې ګناه تاسو حق ته ګورئ. طاهر خان که مونږ سوچ وکړو د امیر صاحب سره یو څو ویډیوګانې کله ډېرې زیاتې وایرل شوي وي نو هغې ته به دد باندې څه انکم راغلی وغیره نو ده په یو جوړ باندې زه ووایم چې یاره ځکه د امیر صاحب سره لاس میلاو کړو هغه باباجي پرېښو. نو صرف فیصله په تاسو باندې کوم او ډېر سوشل ورکرانو چې کوم دي هغه د هغې زیات مینهوالي پینځي او بیا د طاهر خان ډېر زیات مینهوال دي ځکه چې په پیج په یوټیوب وغیره د دوی ډېر ویډیوګانې دي چې هغه ډېر خلک ګوري. نو په ده پسې ډېر ملګري داسې راځي ډېر ملګري وایي یاره مونږ ته ټلیفون وکړو هغه کله چاله ورکړي چې یاره زما اسسټنټ وغیره او کله وایي چې یاره زه ایډیټر یم مثال په طور زما طاهر خان نشته یا نو داسې نه ده پکار ملګرو. ګوره طاهر خان وایي ته مونږ دا وایو چې یاره ګوره ستا دومره مینهوال دي ستا دومره پین دي نو کم از کم دوی ته پکې لږ شان ټایم ورکوه او د دې ویډیو څه نه څه جواب دی خلکو له ورکړه ټول په انتظار دی خلک لګیا دی. نو د ویډیو مقصد صرف دا دی چې یاره کنسل مه کوئ که طاهر خان غلطي کړې ده که تکبر کړی دی خو په خپل ځای کړی دی نو کنسل ته پکې څه ضرورت نشته. او انشاءالله که هغه ته دا ویډیو رسي یا د نور ملګرو دا به هم رسېدلي چې یاره او د باباجي سره چې ما کوم سلوک کړی دی نو دا ما ښه نه دي کړي نو هغه ته پکار ده چې یاره په واپسۍ کې څه جواب ورکړي چې یاره ما نه هیر شو یا زما خیال نه و یا سره څه به په جواب کې
کې ضرور وي نو دا صرف پتا سو پرېدم چې یاره دا ملګرو دا فیصله پتا سو باندې پرېدم چې یاره دې طاهر خان ذهن کار نه دی کړی، یا د بابا نه نفرت یا د غریب نه نفرت دی، د امیر صاحب نږدې ملګری د په ویډیو باندې د انکم راځي وغیرہ دا چې د ډېرې مختلف قسمه خبرې راځي. فیصله پتا سو باندې پرېږدم چې یاره د تکبر کړی دی، که ذهن کار نه دی کړی یا د غریب نه نفرت کوي.